بلخ ولایت ته د هیواد د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین د خپل یو سفر په لړ کې د اکتید دفتر په همکارۍ د شمالي 15 ولایتونو د اطلاعات او کلتور رئیسانو په شتون کې د فریلانسینګ درې میاشتني تخصصي پروګرام پرانیسته وکړه. مسؤلین وایي له دغې برنامې څخه موخه ځوانانو ته کاري فرصتونه برابرول دي. الحمدلله هر کال 100,000 کسه ځوانان موږ د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو څخه د انسټیټوټو څخه موږ فارغین لرو. دا کال په کال باندې د افغانستان د ځوانانو د تحصیل یافته ځوانانو تعداد زیاتیږي. حکومت دا مسئولیت لري چې خپلو تحصیل یافته ځوانانو ته او هغو ځوانانو ته چې تعلیم و تحصیل نه لري ټولو ته کار پیدا کړي. تعهد ما است و که ما بخواهیم در آینده‌های نزدیک برنامه‌های دیگری را هم داشته باشیم در بخش جوانا و کوشش میکنیم که استادای که در این عرصه متخصصین هستند در کشورهای دیگر بتوانیم وارد به افغانستان دعوت بکنیم و در برنامه ما هم کار شوند. ما میخوایم با جامعه معاصر قدم به قدم پیش بریم. در پهلوی دیگر بخش‌ها ما نیاز داریم که در بخش زمینه‌های کاری یا ایجاد کاری هم به صورت معاصر یا به صورت مدرن رو بیاریم که یکی از این کارهای آنلاین یا فریلانسینگ است. ورته مهال د ځینو شمالي ولایتونو د اطلاعات او کلتور رئیسانو د دغه ډول ښوونیزو پروګرامونو په اړوند خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې ځوانان باید له اوسنیو شرایطو څخه مؤثره ګټه پورته کړي. دغه برنامه چې درې میاشتنۍ برنامه ده په پای ته رسېدو سره به د شمال زون په ټولو ولایتونو کې د دغه برنامې پیل وسي او له دغه لارې څخه به زموږ ډېر داسې ځوانان چې بیکاره دي او مسؤلیت نه لري او اقتصادي ستونزې لري، اقتصادي ستونزې به یې حل سي. نن الحمدلله موږ ته پروردګار دومره بهترین مسؤلین راکړي دي چې هغه موږ ته هفتوار جیب خرڅ هم راکوي. دا خو څه کوي چې ما او تا به د خپله جیبه څه په کرایه باندې یا د ماښام په خوراکه باندې یا د اتاق په کرایه باندې یا د تګ راتګ په امدورب په کرایه باندې مصرفوو. نن موږ ته د دغه ځای د خپل جیب خرڅ د بازار د راوتلو زمینه هم برابره ده. له بلې خوا یو تن ګډونوال په دې برخه کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو معینیت له کړنو څخه خوښي څرګنده کړه او ورته برنامې د بیکارۍ په له منځه وړلو کې مهمې وبللې. فریلانسینګ داسې یو پروګرام ده چې تاسو د خپل کمپیوټري مهارت چې کوم لرئ په هر بخش کې سوي د هغه طریقه تاسو په مختلفو پلیټفارمونو کې پروژې اخلئ او د هغه طریقه حلاله نفقه خپل ځان لپاره پیدا کوئ چې دا کولی شي ستاسو لپاره هم ګټور وي او تاسو د طریقه کیدای شي بل چاته هم خدمت وړاندې کوي. باید وویل شي چې د فریلانسینګ تخصصي برنامه په داسې حال کې په یادو ولایتونو کې پیلیږي چې څه موده وړاندې په کابل، بلخ او کندوز ولایتونو کې هم سلګونه ځوانان د دغو برنامو له پای ته رسولو وروسته انټرنیټي کاروبار ته ستانه شول.